یو بزرگو عبادت به کول تیار روټای به ورته راتله یو 3 ورځې پې روټای بند شوه امتحان چې روټای بند شو نو دا بزرګ لاړو د یو یهودي په دروازه کې سوال چې وګیم یهودي ولې یو 4 روټای ورکړي خو چې دی راووتو دا یهودي سپی و هغه ورپسې چې سپی ورپسې شو ده ورته یو روټای واچو سپي روټای وخوړه بیا یې ورپسې غپل بله یې واچوله چې هغه وخوړه بیا یې غپل بله یې واچوله چې هغه وخوړه بیا یې غپل بله یې 4 واړه روټۍ ور واچولې بیا هم ورپسې سپي غپل نو دا بزرګ ورته وایي کور دې وران شه چې وران دې شي خو مالک دې 4 روټۍ راکړې وو 4 واړه مې درواچو نو اوس ولې راپسې راغلی سپي ورته ویل بزرګه کور ستا وران شه چې خدای روټۍ در کوله نو په کوټه کې ناست پې د هغې عبادت دی کول او چې امتحان دپاره یو 3 ورځې در باندې روټۍ بند شوه نو رالې د خدای د دشمن په کوڅه کې دې سوال وکړو زه د دې یهودي سپی یم کاله شم د ده په دروازه کې نو روټۍ له د بل چا دروازې ته نه ځم او ته رالې د یهودي په دروازه کې دې سوال نن موږ نه هغه بزرګان دي نن یو راغلی راته چې د اوقافو وزیر راته یو کالو شو 50,000 روپۍ اعلان کړی او تر اوسه ویل چا را نه کړی مال ډېرې ښه وکړه ډېره کې مې وی چې خدای دې نور ورپسې بیخ بنیاد وباسي دا اعلانونه خو دوی هر وخت کې ضیاء الحق 10 کاله اوس د اسلام اعلان نه دی کړی دی که نه دی 10 کالو بلکې توبه استغفار زویم چې هغه دا دعوا وه چې لا اسلام وم نه چې ما درته اعلان کړ د خدای نه مې مخکې درته ویلي دي هغه یو ښځه وه غوای لنګه چې غوای لنګه شوه بچي ټوپونه را ټوپونه ول داسې په کمر یې کوو چې په کمر یې کوو نو خاوند ورته چې ښځې دی بچي خیال کوه ټوپونه موپونه وایي مست غوندې دی چېرته دی کمر نه ونه هغې ویل ډېره ښه ده مېړه یې بهر لاړو چې راتلو هغه سخی د کمره غورځېدلی و مړو ښځې ورته ویل سړیه سخی خو مړ شو ویلې ولې وی کمر نه وغورځېد ویل مردار یې ما چې درته ویلي و چې خیال یې کوه ویل سړیه د خدای کار و نو خدای راوغورځولو وی پلیتې نو د خدای نه خو مخکې ما درته ویلي چې د دې بچي خیال کوه ما خو د خدای نه مخکې درته نن ستا د ملک نظام داسې دی چې د خدای نه مخکې دوی اعلان کړی و د اسلام حرام دی د ماره کې وایي چې ګرځه ورپسې دا اعلانونه خو اسان کړ دا لا څه کوې یو وزیر و خدای ورپسې ورکم زما زوی چېرته نعت ویلی و په سکول زما زوی چې نعت یې ویلی نو وزیر را پاڅېدلی دی چې ډېر ښه نعت یې وی او ما 100 روپو اعلان درته وکړ دا 8 میاشتې وشو والله که یې تر اوسه انم ورکړی زما زوی نو زوی نه ما ته اروح یادې یاره وایي ما ته خو وزیر 10 روپۍ ورنه کړه بله ورځ مې ورته ویل مه یادوه بیا د هغه کور وان شو ته 30,000 روپۍ غواړې خیر په تو پسې ولګي عرض مې دا و چې بنیادي مسله د سود متعلق چې ده 2% چې پتا لازم دی هغه دا چې د دې 100 نه به ته 2.5 روپۍ ورکړې او تا ته ملاو 105 شوي 105 کې تا نه 2% خو نه دي کټ خو د سود نه کټ نو حکومت چې 2% کمې جمع کړي عام د سود پیسې د تمامو پیسو بنیاد پلیت او مردار دی بنیاد او د مالک په ذمه هم زکات پاتې دی ځکه چې د هغه د اصل مال نه کټوتي نه ده شوې تاسو پوه شئ د دې داسې مثال
د ته مولا له سره راغی وې سید زمون کوی کې مګه پریوته مګه هغه ورته سلويخ بوکي ته وباس چې سلويخ بوکي وستي بیا مو بوبوي کوي بیا راغی استاد خو سلويخ بوکي وستو ما سي بوي کوي یو سلويخ دورې وباس چې سلويخ ته نورې وستي بیا دوی کوي بیا راغی چې جا خو مغه سي بوي کوي و یو سلويخ نورې وباسي چې شپک شلې بوکي وستي او کوی مغه سي بوي ولا لکه مګم پیوستي دا وینه جی مګه خو نه ویست کور دی وران شپ مګه او ما سنو بیا سلويخ بوکي او باسه کوی په پات اول خو ته مګه او باسه نو مګه پکې نو ته سلويخ بوکي ته او باسه پات نن ستاد ملک دا مثال باجیزانو عرض میں داو چې د سود د زکات په پیسو کې زکات نه کی خالص مردار او خالص مردار چې پاک ولور شي ام دغه وګور یو ثابت چاټای د دوغو ثابت چاټای او په ثابت چاټای وبو کې دوه من وبو پکی او یو ساس کې متیازي چې پکې واچي هغه چاته نه بوبوس کی اوس به اوس کی یو ساس وای وبو دومانه دی متیازي یو ساس کې دا ویس کا کنه او 10 په پیو جامې د پیوین ولی په دې متیازو ساس کې التستا عقیده دا چې دی یو ساس کې متیازو سره دا ثابت چاټای پلی دغه سی یو روپای چې د سود هغه اصل مال کې راګډه کې ټول مال پلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو طالب تر دې او د پیغمبر ډېر خدمت کړو دغه کې داوي چې اے الله دنیا کې خود په ما ایمان را نه وړو او قیامت کې به عزت ته شپارس الله ورته وي حبيبا په خپل ذات په دې قسمي کته د په حق کې او یا کرته ما نه بخنه غواړي نو به نه بخ یو سره مړ دې چې داغه خاتمه په ایمان و نشو پیغمبر لحد تا اور کوشو لحد او خپل صادر واغستو پاغه په لحد کې وغړو د پیغمبر صادر قرآن راغی چې خبردار چې دینه پس د داسې سړي په قبر ته ونه درې دا ما جهنم ته واسطه پیغمبر په خپل صادر غوړو په دې خود فهمه کې چرته مبتلا نشي چې د چا خاتمه په ایمان نه شي ا د پیغمبر په صادرم نه بخلي بنیادی شی چې د اپجون خاتمه بل ایمان د زنکدن په وخت کې د ایمان بیلو دو عمر له تباش عمر بیا پیچ شنه راکې عرض می داو چې زکات بنیادی شی داو چې ما تاسو ته عرض پاتې شو دا چې کوم سړي باندې کیږي 2200 روپے زګر نه تاسو کوي چې د 250 نیمو تولو سپینو زرو څومره قیمت غالبا 2200 روپے دومره در سره یو کال په تیر شي او اون لګي نو هغه نه پس بیا تسلو پس دونی می زکات اوس خدای دې یو بل تپوس خلق ډیر دې میاش کی کوي چې سړي سره 300 روپے د کال په سر کیږي او د کال په ختمېدو کې هغه 300 نه 300 جوړي
نو دی به زکات د درویشتو سو ورکي او که د درویشتو زرو به ورکي نو دی به زکات د درویشتو زرو ورکي ځکه د کال په منځ چې نصاب سره څومره پیسې نورې رالي او د کال په ختمېدو کې چې بیا درویش لک هم جوړې وي نو ته به زکات د درویشتو لک ورکي په هغه منځ کې چې د نصاب سره کمې پیسې راځي په هغې حولانې حول شرط نه دی کال پوره کېدل کې ضروري نه دی ډېر خلکو دماغ کې دا چې 2300 روپۍ ما سره وي د کال په سر او شپږ اتم میاشتې پس ورسره 2 لکه نورې رالې نو زه به زکات د 2300 وباسمه ځکه چې دې باندې خو لا د نورو باندې لا کال نه دی نه کال اعلی شرط دی چې نصاب نه نصاب راغی او منځ تر منځه چې بیا څومره ورسره راځي نو د کال په ختمېدو بیا د ټولو ور د ښځو کالي مالي د ښځو چې دي دام د ښځو ښځې سره 2-3 زره روپۍ نقد هم شته او 2-4 تولې کالي هم شته خو چې نقد یې ورسره 2300 روپۍ وي نو که یو توله کالي وي هم به د دې زکات ورکړي هغه نقد سره به حسابوي او د دې به ورکړي که نقد ښځې سره انام نه وه او کالی سره زر د 9 تولو نه کم نو بیا په ښځه زکات نشته او که 9 تولې پوره وي یا زیاتو بیا به د دې زرو نه لکه ټوکړه خرڅوي او زکات تاسو خیال را نو عرض مې دا و چې زکات یو اهمه فریضه ده دې ته ډېر احتیاط پاتې شو دا چې د استعمال په څیزونو باندې زکات نشته په کور کې د لوښي دي د 10 لکو روپو په هغې زکات نشته بسترې دي کټونه دي المارۍ دي لوښي دي وغیره 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 په دې زکات کورونه دي 200 کوره دي په کرۍ دي ورکړي د دې کورونو په قیمت کې زکات نشته د هغې نه آمدن دومره راغی چې هغې باندې کال واورېدو هغې کې به بیا زکات لاری دي 14 14 او لاری چلیږي او تاله کرای راځي د لاړو په اصلي قیمت کې 2-3 लाख روپۍ ده پاغي کې زکات نشته دلته یو مولا او چا تاسو کوی چې په سایکل کې زکات شته ولی نشته دا 100 روپۍ نه ګرځي سر نازیزه دا اوس داسې خبرې دي چې مصیبت ته د هر مولا نه تپوس کول هر مولا هم د دې قابل نه چې ته تپوس نه هر مولا له دا ویلې سو استاجي په دې سایکل کې زکات شته ولی نشته دا 100 روپۍ نه ګرځي 100 کپاوی جاس کې ګرځي او ځان له دې اغستې چې 3-4 کروڑ روپۍ یا 7-8 کروڑ روپۍ د قیمت دی په هغې کې زکات نشته چې ځان لګي ما په خبرو پوهېږي یو دا چې ته د جازونو تجارت جاز هلې د تجارت دپاره نو بیا که 800 کروڑه باندې د جاز اغستې او د خرڅولو دپاره په نیت کې اغستې نو دې کې به هم زکات لاره هلې او خرڅې چیسز هلې او خرڅې موټر هلې او خرڅې تجارت دپاره بیا پکې زکات شته ما په خبرو پوهېږي اما استعمال لدی اغسطیو داغی حاصلات خوری زمکا دیدا 10 زره جیره با زمکا دیدا 10 زره که 10 لکه جیره با زمکا دیوی ام داغی پا اصل قیمت کی زکات نشت نپکی وششت اما داغ زمکی نا حاصلات رووتا ناغی کی بیا وشر یو وشر دی او یو عزیزانو بل څه شی دی ناراضي عزیزانو ما ته ور یو د لل مزمکی او یو د اویز مکه ده چې په ټوګلو کو اړي کې بیا
دلل مزمکی څوک به مشقته فصل کړي وي مؤونت کمی نو هغه کې با عشر لثمد اما چې کوم باندې ته ابيانور کې یا غویان په ګرځي ارټ مرټ کسی میسی هغه کې بیا نصف او دو تیرا بمن پس دکه چلته په خرچ نور زیات نو د ځمکه حاصلات باندې بګویا کې او شر او خراج او دا کسی میسی کې اما داغه د ذات په قیمت کې زکات نشته نو عزیزانو دی وجه دا ټول سيزونه صفا او واضح الله دې کربونه رحمتونه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په قبر و داسې خبره نشته چې هغه صفا کړي ار یو مذهب کې بچ روان له چرته به انخلی واحد مذهب حنفی دی چې روان نو روان به بلار کې به خند بخار ده داغه د عقل او د قیاس دلایل چې واوري عقل بده یو مولا ما ته مال کبه تفسیر کوي د اسلام کدي سړي را نو واستو بل مړه وخت چې لور کو 27 رمضان په بیا مونږ بل څه اعلان چې لکه اخوا دی خو اسمبلی په ناسته ځکه چې اسمبلی د دوی چې دا اسمبلی د دوی چې دا غداسې شی دی لکه د کمی چرګي چې د سینې اډو کې ماتي هغه لاندې چاګي کېدی نو بچی نه وباس دا تجربه تاسو نشته هغه چرګا په یوشتمه شپه بچی وباسي چې د کمی چرګي د سینې اډو کې ثابت دي ځکه چا په دې سینه باندې یا ګول داسې رګر ورکړي او چې د سینې اډو کې ماتي سینه په مګي التا ګول رګر د ملاويږي هاي کې بچي نه جوړي نو عزیزانو په دې پاکستان د سکوړه کچر غناسته ده چې داغي د سینې اډو کې نشته نو هغه کې به یو شلکه کال تیر شي خو بچي به تی ونګو تاسو پوه شئ تاسو موږ خوشاله وو شي چې اسلام دی او دین دی او مذهب دی او که خیر یو پاسو فکر مکو دغه سی بسبب بمونه به یو دماکی به مونږ په کې الوز اوس خو په مولیانو مشوروش په لاهور کې ملک اوس په ایمان درته هم چې زه په لار زمم یری خدا میراب کې هم دی الک ته مې نه لګی شیلان دی ګورا اوس څنګه موږ به پرې دی څه چل بل کدوی ته وای چې ان لجی تاسو کته بل ورځ 200 په پاړه چنار کې کباب شو د قوم بچي او خزي لس بلاور کې کباب لوی علماء او پته ورځ تاسو اخبار کې وکړه زمون صدر صاحب په پندای کې بڑے خانے کې شریک بڑے خانے لو خوراک د پکیو په ټي وي دی دنیا ته خودو دا دراغه وردی چولې دا کله یو سره لاس ملو کیو خلای نه راټولېږي صاحب خلای عظیم څنګه دا راټولېږي ومنه او لګیا دی بڑے خانے خوري او پلاور او وانا او پارچنار او میران شاه په دې کې د قوم بچی تباہ دا ستابل او دوی تکوي وینه نو خدای بخیر په یو لک سلیری زره پیغمبرانو کې 314 رسولانو او نور ټول نبیان رسول او نبی کې فرق رسول دې ته وایي چې هغه مدعی د نبوت هم او ورسره قانون هم
مثلا صحیفه ورسره یا کتاب چا منزل وی د اسمان نه اغل بیا د رسول د وفات نرستو ورپسې متصل بل رسول بن راتلو متصل به ورپسې بیا نبیان راتلو د نبی گویا کې غرض بداو چې هغه به دعوت د رسول د دین خلقو ته